مین جمهوریت. اتمه برخه. سهار د دفتر په لویه مرمرینه لاره ورو ورو باران وریده. جمهور رئیس خپله چترۍ ټوله کړه، همداسې خو د چا ورنه واخیسته. د دفتر دروازه کې بوټان په غالۍ باندې وموښل او پاس کاري دفتر ته وخوت. د میز پر سر د خدای بلا کاغذونه ایښي وو، د خدای بلا عریضې وې، د خدای بلا لانجې وې. بس همدې ته کښېناست، همدې ته یې کار وویل. د جمهور رئیس سره شپږ اووه سکرتران او په لسګونه نور کسان په همدې کاغذونو شپږ اووه ساعته ستړي شول. ټول یې صادر او لاسلیک کړل، خو دا څومره قهوې او چایونه یې ورته ووهل. د لاسلیک ګوتې یې ستړې سوې وې، سترګې یې تورې تورې کېدلې. د جمهور رئیس یوه روانشناس سکرتر اشاره ورته وکړه او پوه کړ چې نور باید دفتر بند کړو. ایسته راولاړ سو. د دفتر بیرون مرمرین باران وهلي بالکن ته ووت. خپل سګرټ یې پیپ بل کړ. لږ وروسته بیا سکرتر راغی، د خبرو اجازه یې ورکړه، څه یې ورته وویل، خو بیرته روان سو. ګورې د جمهور رئیس ښه ملګری، د امنیت شورا مسؤلیت یې ورسپارلی و. راغی، ستړې مسې یې سره وکړه. د امنیت شورا رئیس ویلي، رئیس صاحب څنګه داسې ستړی معلومیږي؟ جوړ خو یې انشاءالله. جمهور رئیس ځواب ورکړ، ویلې هو بیخي ښه یم، بس باران ته راووتم. له وړکتوب نه ورسره خاطرې لرم، مینه ورسره لرم. باران زما معشوقه ده. د امنیت مشاور پورته اسمان ته وکتل، بیا یې ورنه پوښتنه وکړه، ویلې رئیس صاحب مینه دې کړې ده؟ جمهور رئیس هو، مینه مې کړې، خو له واکمنۍ، ابادۍ، مرستې او د خلکو له زړه ګټلو سره مې مینه کړې او کوم یې. ویلې ولې دې له واکمنۍ سره مینه کړې؟ جمهور رئیس په واکمنۍ کې زشتو ډیرو مظلومو خلکو ته ستا خیر رسیږي، زشتو ډیرو انسانانو سره مرسته کولی سي، زشتو ډیر ماشومانو ته به ګران یې او زشته ډیر انسانیت پکې پالل کیږي. خو چې پاکه واکمني وي. تر ډیرو خبرو او کیسو وروسته دواړه سره روان سول. جمهور رئیس په خپل کاري دفتر کې په کاغذونو کې لګیا و چې د دفتر رئیس یې راغی. په جمهور رئیس سلام واچولو ویلي، رئیس صاحب تاسو پرون شپږ سفیران را دعوت کړي وو، هغه په خپل وخت راغلي دي او ناست دي. څه وکړو؟ ستاسو هدایت څه دی؟ جمهور رئیس ورته وویل، ورسه دلته یې راوله. شیبه وروسته شپږ سفیران، 3 نارینه او 3 ښځې راغلي. ستړې مسې یې وکړه او کښېنستل. قهوه یې ورته راوغوښتله او هر یوه خپل خپل راپور ورکولو. ښه ډیر په سیاسي وضعیت، بهرني سیاست، په هیوادونو په خپلو او د هغوی په ګټو یې مفصلې خبرې وکړې. په پای کې جمهور رئیس ټولو ته وویل، د خپل هیواد له هر بهر اوسیدونکي وګړي داسې ساتنه وکړي چې نړیوال ورته پورته ونه ګوري. د خپل هیواد د هر وګړي ځور ته ځانونه ورسوي. د خپل هیواد هر وګړي په هماغه کوربه هیواد کې نړیوالو ته دروند معرفي کړي. د خپل هیواد نوم نړیوال ته داسې باغروره اخله لکه یو چاته چې د خپل کورنۍ نوم اخلي. باغروره استازیتوب یې وکړه. جمهور رئیس خپل یوه سفیر ته چې څو ورځې مخکې په عیاشۍ ګیر سوی و مخ ور واړولو. هیڅ یې ونه ویل. بیرته یې خپلو خبرو ته ادامه ورکړه. تاسو د دې هیواد استازیتوب کوئ، د دې ملت ته بد نوم مه راوړئ، په عیاشۍ باندې مه مصروفه کیږئ، هر څه د خپل مهالویش جوړ کړئ، عیاشۍ ته خپل وخت وټاکئ او هنرمند مخکې لاړ شئ. جمهور رئیس ستړی و. خبرې یې راټولې کړې، ټول یې رخصت کړ. یوازې د عیاشۍ سفیر یې له نورو راستون کړ او له هغوی یې پټ ورته ویل، اشنا چې کله دې عیاشي خلاصه سوه، ښه ستړې سوې، ښه سوړ سوې، بیا ما پیدا کړه او راسره مخ په مخ سه. له هغه مخکې دې شاوخوا ونه ګورم. دروازه دې پر مخ خلاصه ده، ته وتلی سې. جمهور رئیس د سفیر له تلو سره سم د دفتر رئیس راوغوښت. امر یې ورته وکړ چې د هیواد شرموونکي خلک نور زما مخ درنه ونه ویني. ځان سره یې غلې خبره تېره کړه چې هر څه خپل اصول او شرایط لري. عیاشي هم خپل اصول لري، خپل عمر غواړي. بې اصول او بې عمره عیاشي کول جرم دی. ډیپلومات دې ته نه وایي چې بهرني هیواد ته لاړ شه، نور ټول هیواد شاته واچوه، یوازې د معاش لپاره مرکز سره اړیکه ونیسه او نور یې پاڼه هم ماړوه. ډیپلومات دې ته وایي چې نور هیوادونو ته خپل هیواد مقدس او باوقاره ور وپېژني، نه داسې چې ستا په سر د ټول هیواد نوم پټ سي. څو ورځې وروسته د دفتر رئیس زشتې ډیرې سیویانې د جمهور رئیس مخې ته کېښودې. ویلې، جناب رئیس، دا هغه خلک دي چې تاسو د فلاني سفارت لپاره سفیر کتلو. جمهور رئیس
چې سیویان یې ولیدل نو ورته ویې ویل اشنا دا زښتې ډېرې نه دي. د دفتر رئیس مسکی سو، ویلې ما ته هم ډېر ښکاري، خو ټولې یې ورنه واخیستې. هره ورځ به یوه کتله او بیا یې هغه ځای کې اچوله چې سبا باید ترش سي. 10 نفره یې شارټ لیست کړل او ټول یې د تشریفاتو له ریاست نه په ټاکلي وخت راوغوښتل. جمهور رئیس ماښام ناوخته له کاري دفتر نه ووت. د باندې یې د جګو ونو لاندې سګرټ ولګولو، ځان سره یې چرت وهلو. ادامه برخه زموږ په مطالعه یوټیوب چینل باندې اورېدلی سئ. مین جمهوریت، لیکوال عبدالهادي احمدزی، وړاندې کوونکې آریا رحمت. مین جمهوریت ناول تاسو د مطالعه یوټیوب چینل څخه اورېدلی سئ. مین جمهوریت.